نه ویونکی درد. هغې له چا د یو زوړ شوي دستور نکریزې پورې کړلې. د جبر سره و پړقېدونکې جوړه یې ورته واچوله. بلې په نرمو شونډو د خاموشۍ سرخي هم ولګېده او بیا پرې څو توري هم ولوستل شو. څه په هنر دا سینګار شوې پیغله د نالیدلي مخ د کس سره روانه خو شوه، خو په رخسار د رنګونو شمار نه دا نابلده ناوک له دې نه څه خبر دی چې د بوډۍ د ټال نوتې وړانګې چې راتمبېږي د کوم لوري بیا خورېږي په کوم، هغه پوهېږي په دې چې د دې ناوې دا نازکې شونډې له مینې ډکې څو بوسې غواړي. دا پته شته هغه ته د موم په شان وجود په څومره مینه راپارول غواړي، ویلي کول غواړي. څنګه چیړل دي د وجود تارونه او خپلې ګوتې د هغې په بدن په کوم ځای څنګه ګرځول غواړي چې په هغې خوبولې سترګې وغړېږي او د بڼو د بڼ وړه لولکۍ په جادوګره سیمه وپاروي چېرته چې کېږي د رنګونو نڅا. خدای زده چې دا ناوک خبر دی که نه د دې نیازبینې د خفګان په وجو پخلا کول څنګه وي، دا چل ورځي او که نه چې کله ژاړي هغه د خپلې غیږ په خوشبودار څادر کې پټول څنګه کېږي، بیا ورله ملا ټپول او د لاسې ورکول. هغه د دې په رخسار د راخورو زلفو په تشریح پوه دی که نه، بیا یې په سترګو کې دا شوخ نظمونه څنګه لوستل شي دا یې هم زده دي. هغه پوهېږي په دې چې د شونډو په لمن کې د سرخۍ رنګونه څنګه پاشل غواړي. داسې ښکاره شي موسېدلې شونډې لکه ځنګل کې چې ګلاب ځلیږي، ورځ کې څو وارې ورته زنګ وهل دي. سکون بخل ورته په لږ لږ شرارت څنګه وي. هغه له دې نه هم خبر دی که نه چې دا ژړا یې د خفګان وجه ده یا دې ژړا کې دي آثار د غوسې. هغه له دې نه هم خبر دی که نه چې دا ژړا یې د خفګان وجه ده یا دې ژړا کې دي آثار د غوسې. نازک مړوند یې په کوم چل ونیسي چې نږدې کېږي ورته کومه لمحه. هغه پوهېږي په دې چې د وجود تپش احساس کې رګ رګ کې وخوټ کېږي، بیا د مرۍ خدوخال څنګه ښکلول غواړي. که ناشنا ناوک په دې رمزونو نه پوهېږي او ځان مشغول ساتي د دې باوجود چې کرونده د محبت څنګه وي. د هجرزادې خوشبودار خاوره د دې جوګه کړي چې د مینې تخم په دغه خاوره کې راوټوکېږي. که دا ناوک رښتیا همدغسې وي بیا د ستاینې وړ دی، ځکه سړی داسې وي.